سلامونه دوستانو. دغه جلۍ ډیره افسوسناکه ویډیو سره شیر کوم. دغه جلۍ خپلې مور په 1 لک روپۍ باندې یو چاته ورکړې وه چې هغه سپین ږیری سړی و. نو د 8 میاشتو بعد د KFK پولیسو د دوی خلاف کاروایي وکړله او دغه جنۍ یې بازیابه کړله. نو نور تفصیل به د دوی له خولې نه اورو، د شاهنام خان له خولې نه چې هغه څه وایي. دغه جنۍ کله پولیسو له خپل حراست کې واخیستله او د دوی نه یې بازیابه کړله او دغه جنۍ په دا ویډیو کې څه وایي. نو د دې پوره معلومات بل پارټ به هم سره شیر کوو، خو تاسو دغه 1 منټ ویډیو ورسره وګورئ چې له دې جنۍ سره کم ظلم سوی دی. نو راځئ دغه ویډیو وګورو. دا خپل مور په 1 لک روپۍ خرڅ کړې او په یو بوډا سړي باندې الحمدلله 8 میاشتې په ډېر تکلیف تیر شوی دی. زه نورې خبرې تاسو سره لږ ساعت کې شیر کوم. وخت زه موجود یم پېښور کې، ما سره زمونږ یو خور یو لور ناسته ده. دا زمونږ ټیم ممبر اسرار خان دا ریکور کا. دا خپل مور په 1 لک روپۍ خرڅ کړې او په یو بوډا سړي باندې الحمدلله زمونږ ټیم ممبر اسرار خان دا بازیاب کا. 8 میاشتې په ډېر تکلیف تیر شوی دی. زه نورې خبرې تاسو سره لږ ساعت کې شیر کوم، خو زه تاسو ته صرف دا یو خبره کوم چې دې وخت کې مونږ د ماشومې سره یو او انشاءالله د دې د عزت، د دې د ناموس، د دې سره چې کم ظلم شوی دی هغې به مونږ ټول تپوس کوو. زه تاسو ته انشاءالله نور د دې سره چې څه شوي دي ډیټیل سره په بلې ویډیو کې زه تاسو سره شیر کوم.